السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ یئ. زه یم سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو زموږ موضوع نن بیا هم د انلاین پیسو ګټلو لپاره ده چې نن مې تاسو ته بل خوندور اپلیکیشن راوړی چې په دغه اپلیکیشن باندې موږ کولی شو ډېر ښه کریډیټ کارت خپل موبایل ته وګټو. دا اپلیکیشن ملګرو تاسو هیڅ شی هم نه غواړئ، یوازې انوایټ غواړئ نو انوایټ او تاسو ته به پیسې درکول کېږي. ملګرو دغه کوم اپلیکیشن چې دا دی کې دوه اپشنه موجود دي، هم یې کولی شو خپل سیم کارت ورنه ویډرا وکړو، هم یې کولی شو پایپال ته ویډرا وکړو. نو څنګه کولی شو پایپال ته ولګو او څنګه کولی شو موبایل ته ولګو، دا طریقه هم په نن ویډیو کې درته ښایم. خو ملګرو دغه اپلیکیشن باید تاسو له پلی سټوره ډاونلوډ نه کړئ. ډاونلوډ لینک زه د یوټیوب ډسکرپشن کې درکوم، له هغه ځای را ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به هم ګټه ورسېږي او ما ته به هم یو څه ګټه ورسېږي. او بل هم ریفرل کوډ د ملګرو، هغه ریفرل کوډ به زما ورکوئ تر څو زما ته هم ګټه وشي او تاسو ته هم ګټه وشي. نو به د اپلیکیشن په مابین کې خبرې کوو. نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تاسو په خورا دا نه یو هیله کوم که تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل آیکن هم وهئ. که چیرې مو دغه ویډیو خوښ شو نو ویډیو سره لایک کړئ، ویډیو مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ورځو د ویډیو ته ویډیو شروع کوو نو له موږ سره اوسېږئ. باید تاسو را ډاونلوډ کړئ میک منی. دا یو اف د ملګرو د لینک زه په ویډیو ډسکرپشن کې درکوم. او که چیرې دغه ویډیو تاسو په پیج کې ګورئ نو پیج کې د لومړي کومنټ یې هم د ویډیو په کوم ایډیټ کې ټایټل چې ده په هغه ځای کې د لینک درکوم. خو انشاءالله زیات امکان نه چې پیج کې د ویډیو په لومړي کومنټ کې دغه لینک تاسو ته درکړم، د اپلیکیشن لینک او سره له ریفرل کوډ څخه. او په یوټیوب کې د ویډیو ډسکرپشن کې دغه اپلیکیشن لینک شته. نو بیا هم تاسو دا له پلی سټوره مه را ډاونلوډ کوئ ځکه تاسو ته ګټه نه کېږي. که چیرې زما له لینک را ډاونلوډ کړئ نو بیا یې ګټه درته کېږي. لومړی به دغه اپلیکیشن را خلاص کړئ. ملګرو دا ما اوس جوړ کړی دی، هېڅ ډېر اسانه، یوازې یو ایمیل درنه غواړئ، خپل ایمیل ورکړئ نو ډایرکټ به دغه اپلیکیشن درته را خلاص شي. اوس ملګرو دې کار طریقه کولو چې ده، ملګرو دا لومړی ځای کې تاسو د لیک هغه ځای کې ریفرل کوډ، ما هغه کوډ پکې وهلی ځکه ما ته اوس په دغه ځای کې ریفرل کوډ نه ښکاره کوي. تاسو ته ملګرو په دغه ځای کې لیکئ ریفرل کوډ، نو تاسو په هغه ریفرل کوډ باندې کلیک وکړئ. او زه چې کوم د ریفرل کوډ مو چې کله دغه ځای کې ووهو ملګرو نو تاسو ته کوم سکرین باندې چې کوم کوډ ښکاري نو دغه کوډ به څنګه کوئ پکې ووهئ. نو کله مو چې دغه کوډ ووهو او کنټینیو ووهئ نو تاسو ته به څنګه چې 10 کوینه جمع شي. کوین څه شی دی ملګرو؟ کوین کولی شو موږ بیا وروسته په پیسو باندې بدل کړو. که چیرې تاسو زما له لینکه دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو او زما ریفرل کوډ مو ووهو نو 600 کوینه به تاسو ته جمع شي. کوین کتلو لپاره ملګرو تاسو به راځئ دغه ځای ته څنګه کې دغه سړي عکس د خپل پروفایل ته به راځئ نو دغه ځای کې تاسو وګورئ ملګرو زما 653 کوینې دي، هېڅ شی مې هم نه دی کړی، یوازې مې یو ریفرل کوډ پکې وهلی ده او تر څنګ مې څنګه کوم نفر چې ما ته دغه اپلیکیشن لینک را لېږلی هغه څخه مې را ډاونلوډ کړو. 300 کوینې دي په ریفرل کوډ راکړه او پاتې څنګه 300 نورې څنګه په هغه باندې راکړه پر ډاونلوډ کولو باندې. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ریفرل کوډ زما پکې ووهئ. دغه کوم ریفرل کوډ چې ده 0503 نو دغه ریفرل کوډ پکې ووهئ. نو ملګرو دوهم کار طریقه یې څه شی ده؟ لومړی هوا ملګرو تاسو ریفرل کوډ چې ووهو نو تاسو ته کوین جمع کېږي، دلته لیکلي شیر ټو ګیټ کوینز. نو کله ملګرو چې په دغه باندې کلیک وکړئ او کاپي لینک ووهئ نو دا اپلیکیشن تاسو ته خلکو ته ورولېږئ. کله چې له دغه اپلیکیشن لارې تاسو ته دغه نفر جوین شو نو تاسو څنګه کې ملګرو 500 کوینه څنګه کوي درکول کېږي یو نفر په سر. او که چیرې هغه نفر ستاسو ریفرل کوډ هم په دغه ځای کې ووهو نو 300 کوینه نو درکول کېږي، جمله کې 800 کوینه. لومړۍ طریقه دا شو. دوهم انوایټ فرینډ ملګرو، نو کله تاسو په انوایټ فرینډ باندې کلیک وکړئ نو دلته کولی شئ په هره سوشل میډیا لارې دغه اپلیکیشن خلکو ته ولېږئ. کومې سوشل میډیا چې تاسو په خپل موبایل کې استعمالوئ د هغه سوشل میډیا لارې کولی شئ دغه اپلیکیشن هر چا ته ولېږئ. دوهمه طریقه هم دا شول ملګرو، نو د لیکلي ډیالي چیکینګ. کله چې ملګرو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته لیکلي چیکینګ، نو په دغه چیکینګ باندې کلیک وکړئ نو دلته ګورئ سوري دا وایي تاسو دا څنګه کې اوس چیک کړی ده. ډیلی چیکینګ باندې ملګرو تاسو ته هره ورځ څنګه 50 کوینه فري درکول کېږي پرته له هېڅ کار کولو څخه. صحیح ده ملګرو؟ دلته سیکنډ روان دي نو ورته وګورئ 3 ساعته 6 دقیقې او 100 سیکنډ وروسته دا څنګه کېږي چیکینګ کېږي او ما ته 50 کوینه فري راکول
کیږي. دا هم ملګرو بل د کار کولو طریقه سوه. دلته لیکلي واچ ویډیو. کله چې ملګرو تاسو په واچ ویډیو باندې کلیک کړئ دلته نو ویډیو، نو که تاسو ته واچ ویډیو داسې نو په دغه ویډیو کتلو باندې هم تاسو ملګرو کوین درکول کیږي. دلته بیا هم لیکلي واچ ویډیو. کله چې په دغه واچ ویډیو باندې کلیک کړئ نو تاسو داسې ویډیو پلی کیږي، نو په دغه ویډیو پلی کولو په اساس هم تاسو ته کوین جمع کیږي. مثلا ملګرو دا ویډیو به تاسو پوره ګورئ، خاص دا ویډیو پوره هم ونه ګورئ بیا هم تاسو ملګرو ګټه نه جمع کیږي. تاسو به ملګرو څنګه کوئ دا ویډیو به پوره ګورئ. ملګرو کله چې مې ویډیو کتل نو دلته ورته وګورئ دغه سیکنډ روان، دلته به اوس دغه د ایکس علامه یا هم ضرب علامه ووهئ. نو کله مو څه ووهو نو دلته به تاسو ته کوین جمع سي. دا هم ملګرو پنځم د کار کولو طریقه سو. کوین جمع کیږي ملګرو، زموږ انټرنیټ څنګه ده ضعیفه ده. نو دا د ملګرو 3 کوینه ماته جمع سول. نو کله چې ملګرو دغه ځای کې دلته هم تاسو کولی شئ خپل ګراف ووینئ چې زموږ څومره مخته تګ کړی ده. او دلته ملګرو دا د پروفایل نښې ته راسئ ملګرو دلته موږ ته 2 آپشنه راکوي. لومړی لیکلي پای پال، دوهم ریډیم بای موبایل ټاپ اپ، یعنې ملګرو موبایل ته پیسې لګوي او پای پال ته. کله غواړئ که موبایل ته پیسې ولګوئ نو په دې باندې به کلیک واخلئ. نو کله مو ملګرو دلته کلیک واخیستل ته لیکلي ملګرو تاسو باید 10,000 کوین جمع کړئ چې معادل د $1 کیږي. دا بیا تاسو کولی شئ خپل موبایل ته څنګه ولګوئ. دلته لیکلي انپوټ فون نمبر، په دغه انپوټ فون نمبر باندې کلیک وکړئ او تاسو بیا کولی شئ چې خپل سیم کارت ته هغه په کوین د 10,000 کوین هم جمع کړئ $1 کیږي. هغه بیا تاسو کولی شئ خپل سیم کارت ته په ډېره اسانۍ سره ولګوئ. خو ملګرو که چېرې تاسو یوټیوب چینل ولرئ یا هم یو پیج ولرئ نو تاسو یوه ویډیو باندې جوړ کړئ نو تاسو ته ډېر زیات کار کول کیږي. نو تاسو کوشش وکړئ انوایټ کوئ، انوایټ لاره تاسو ډېر زر پیسې جمع کیږي. او بل څه ملګرو پای پال ته لګل غواړئ نو په دې پای پال باندې کلیک وکړئ. نو ته هم ملګرو باید تاسو 10,000 کوین چې معادل د $1 کیږي پرای کړئ. او ما سره 650 کوین دي. کله چې ملګرو زه 10,000 کوین پرای کړم نو تاسو ته هم ملګرو د پای پال یا هم سیم کارت ته د پیسو لګولو طریقه هم درته ښایم انشاءالله. ملګرو نه هېڅ طریق کار کول نه څه غواړئ، یوازې انوایټ وکړئ، یوازې یوه ویډیو ورباندې جوړ کړئ. یوټیوب لرئ یا هم پیج لرئ یا بل کوم سوشل میډیا کې زیات فعال نو هغې کې یو ویډیو جوړه کړئ، خپل ریفرل کوډ او لینک د اپلیکیشن ورکړئ. انشاءالله تاسو ته به زیاته ګټه وسي. نو هیله ده ملګرو چې دغه اپلیکیشن مو خوښه شوي او شی مو زده کړي وي. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته مده کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسېږئ.